بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو لیدونکو، ستاسو د صحت په هیله زموږ د نن ورځې خپرونې ته بیا هم ښه راغلاست. قدرمنو لیدونکو، ما تاسو ته په تېره خپرونه کې د صلات التسبیح د لمانځه فضیلت مې بیان کړ. بیا مې تاسو ته طریقه یې در وښودله او اوس غواړم تاسو د تهجد د لمانځه فضیلت بیان کړم. قدرمنو لیدونکو، د فرضي لمانځه نه وروسته افضل او بهتره لمونځ هغه د تهجد لمونځ دی. په حدیث شریف کې راغلی دی چې د آخري شپې 2 رکعته لمونځ د ټولې دنیا نه بهتره دی. د شپې په وروستۍ برخه کې الله جل جلاله د ځمکې اسمان ته نزول فرمایي او وایي شته څوک چې ماته فریاد وکړي، شته ماته څوک آواز وکړي چې زه آواز واورم، زه فریاد واورم. آیا داسې څوک شته چې ما نه څه وغواړي او زه یې ورته ورکړم؟ آیا داسې څوک شته چې ما نه بښنه وغواړي او زه ورته بښنه وکړم؟ الله پاک ورته بښنه کوي. څوک چې د شپې نیمه شپه یعنې د شپې په درېیمه حصه کې یعنې نږدې سهار ته ټیم وسي، په هغه وخت کې پورته سي او د تهجد 2 رکعته لمونځ وکړي، نو دا د ټولې دنیا نه غوره او بهتره لمونځ دی چې الله تعالی په دې سره د انسان هر روا حاجت پوره کوي. په بل ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله جل جلاله په هغه سړي خپل رحم لوروي چې د شپې جګ سي، تهجد لمونځ وکړي، بیا خپله مېرمنه پاڅوي او که چېرته یې مېرمنه نه پاڅېدله نو د هغې په مخ باید اوبه وشیندي او الله جل جلاله د هغې ښځې په لور هم رحمت خپل نازلوي چې خپل خاوند د شپې د تهجد لمانځه لپاره پورته کړي او که هغه هم چېرته نه پاڅېده نو باید په مخ کې ورته اوبه وشیندي تر څو هغه هم جګ سي او تهجد لمونځ ادا کړي. نو یعنې تهجد لمونځ ډېر زیات فضیلتونه لري. الله تعالی دې موږ ټولو ته را په برخه کړي. نو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه. تر بیا د خدای په امان.